د څه د پاسه 14 میلیونه افغانیو په ارزښت د لغمان د ولایتي شورا د اداري ودانۍ د جوړولو چارې پیل شوې. د 14 میلیونه 962,514 افغانیو په ارزښت په مرکز مهترلام کې د سلطان غازي بابا د ښارګوټي په اداري ساحه کې د لغمان د ولایتي شورا لپاره د اداري ودانۍ د جوړولو چارې نن د لغمان والي عبدالجبار نعیمي، د ولایتي شورا د رئیس محمد رفیع مموزي او د ولایتي شورا د استازو، د ولایتي ادارې د یو شمېر مسؤلینو او د لغمان د قومي مشرانو او ځوانانو په لاسونو د بنسټ ډبرې په ایښودو سره پیل شوې. دغه ودانۍ به په 2 پوړونو کې په پاخه او اساسي شکل د 1 کال په موده کې جوړه شي، چې 10 اداري خونې، د کنفرانسونو یو لوی تالار، د برق او اوبو رسولو سیستمونه او دغه راز نور ټول ضروري ملحقات به ولري. په همدې موخه په جوړه شوو مراسمو کې د لغمان د ولایتي شورا رئیس محمد رفیع مموزي د ښه راغلاست ویلو ترڅنګ د پروژې په تخنیکي برخه هم رڼا واچوله او د دغې پروژې په عملي تطبیق کې د ولایت مقام هڅې او تلاشونه د پام وړ او د ستاینې وګڼل، چې وروسته قومي مشر حاجي عبدالرؤف مولوي فرمان الله اخونزاده او دغه راز د ځوانانو په استازۍ د ځوانانو د روزنیز پارلمان استازي حنیف الله غمخور پشایي او د قرغیو د ځوانانو د همغږۍ شورا مسؤل دلاغا رحماني هم په ورسره خبرې وکړې. د ولایت د هرالخیز پرمختګ په خاصه توګه د انکشافي او اقتصادي پرمختګونو په برخه کې د ولایت د رهبرۍ اغیزمن پلانونه او د دغو پلانونو د تطبیق په برخه کې کلک هوډ د لغمان په تاریخ کې بېساری وباله او ژمن شول چې د نظام د ثبات او د ولایتي ادارې د برنامو د تطبیق په برخه کې به د ولایت مقام سره یو ځای د همغږۍ په فضا کې ګډ کار ته دوام ورکړي. وروسته لغمان والي عبدالجبار نعیمي د یادې پروژې د پیلېدو له امله ولسونو ته د مبارکۍ پر ویلو سربیره په لغمان کې د روانو پرمختیایي کارونو او د پروژې په اړه هم تفصیلي خبرې وکړې او د ټولو انکشافي او ستراتیژیکو پلانونو په تطبیق کې ولسي همکاري اړینه وګڼله. ښاغلي نعیمي همدارنګه په نږدې راتلونکي کې د نورو نوو پروژو د پیلېدو په تړاو د خبرو ترڅنګ په قراردادیانو غږ وکړ چې د پروژو پر وخت تطبیق، کیفیت او په معیاري توګه سرته رسېدو ته خاصه توجه وکړي او د دې ترڅنګ یې اړوند ریاستونو ته دنده وسپارله چې په کلکه د خپلو پروژو قوي نظارت او څارنه وکړي. لغمان والي د خپلو خبرو په پای کې د لغمان په ټولو ولسونو په خاصه توګه په ځوانانو غږ وکړ چې د هېواد د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د 98مې کلیزې د نمانځنې په شانداره کولو کې فعاله ونډه واخلي او له همدې فرصت څخه په ګټې اخیستنې د لغمان ګوټ ګوټ ته د سولې او امن پیغام له ځانه سره انتقال کړي.